أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة دريمة سپارہ آیت نمبر 272 اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے لیس علیک هداهم پیغمبر نشترستا پسیم باندې داوی پس ملار راوستل ولکن الله لیکن الله تعالی یهدی هدایت کوي من یشاء چاله چې غواړي وما تنفقوا من خیر او سچ تاسو کم مال خرج کوئ فلینفسکم نخپل ځان د پاره خرج کوئ وما تنفقون او تاسو نه خرج کوئ سشي الا ابتغاء مگر د پاره د لټولو وجه الله د الله د رضا وما تنفقوا من خیر او سچ کم مال تاسو خرج کوئ یوفى الیکم پورا بدله بدر کولی کیږي تاسو ته وانتم لا تظلمون او تاسو سره بزیاتې نه کولی کیږي للفقراء الذين تپاره د هغه غریبانانو احصروا فی سبیل الله جاغیبا کړی شوي دي په لاره د الله کې لا یستطیعون هغوی طاقت نه لري سخت ضربا فی الارض دپاره د سفر کولو په ځمکه کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي په هغې باندې ناپوه خلک ناواقفه خلک اغنیاء من التعفف مالدار د وجې د سوال د نه کولو د وجې نه تعرفهم بسیماهم تاسو به پیژنئ هغوی د هغوی د نښو نه د هغوی د مخونو نه لا یسألون الناس هغوی سوال نه کوي د خلکو نه الحافا په نښتو سره یعنې په زوره چا نه سوال نه کوي وما تنفقوا من خیر څه چې کوم مال تاسو خرج کوئ فإن الله بس بېشک الله تعالی به علیم په هغې باندې پوه دی الذين ها کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه باللیل د شپې او النهار او د ورځې سرا په پټه باندې وعلانیه او په ښکاره فلهم اجرهم عند ربهم دوی ته به د دوی اجر ملاویږي د دوی د رب د طرف نه ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن الذين ها کسان یاکلون الربا چې خوري د سود مال لا یقومون دوی به نه راپاڅېږي الا کما یقوم الذي مگر پشان د پاسېدو د هغه کس یتخبطه الشیطان چې لیونی کړي وي شیطان من المس د وجې د لاس تړلو نه ذلک بانهم دا په دې وجه باندې قالو دوی به ویلو انما البیع بېشکه د اخیستل خرڅول چې دي مثل الربا پشان د سود دي حلال چې وحل الله البيع الله حلال کړی دا حلال کړی دی اخیستل خرڅول وحرم الربا حرام کړی دی سودو فمن شاءه پس چاته چې ورسېدلو موعظه من ربه نصیحت د هغوی د رب د طرف نه فانتهى او پس دې منع شو فله ما سلف د لپاره هغه څه دي چې کوم د مخکې نه کړي دي وامره الی الله د معامله چې د الله په لاس کې ده ومن عاد او کم سړي چې بیا سود شروع کو بیا د غلط کارې شروع کو فاولئک هم دا خلک چې دي اصحاب النار د جهنم د اور خاوندان دي هم فیها خالدون دوی به وي په هغې کې همیشه دپاره اوسېږي به یمحق الله الربا الله بربادوي میټاوي د سود مال لره ويربي الصدقات او الله زیاتوي ډېروي د صدقات او د خیرات مالو والله لا يحب الله نه خوښوي کل کفار هر ناشکره سړی اسیم ګناهګار سړی ان الذين امنوا بشکا کسانو چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات او د هغې سره سره نیک اعمال کوي واقاموا الصلاة او د مونځ پابندي کوي وآتوا الزکات او زکات ورکوي لهم اجرهم دوی دپاره به اجر وي عند ربهم د دوی د رب د طرف نه ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به وي دوی غمجن صدق الله مولانا العظیم